د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. باسټن کمپ د طالبانو سره د جګړې لپاره جوړه شوې پوځي کلا د 8 کلونو لپاره په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د نظامی عملیاتو قوي مرکز او اوس مهال د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د برتانیې تر ټولو لویه نظامي اډه تړل کیږي. د برتانیې د ریډینګ ښارګوټي په اندازه دا ښارګوټی به چې پراخه زیربنا، هوایي ډګر، روغتون او د چټکو خوراکونو رستورانټونه لري، ټول نټ په نټ سپړل کیږي او بیرته به برتانیې ته لیږل کیږي. دا هر څه جوړول او بیا بیرته راټولول او کور ته له ځان سره وړل، دا بیخي ډېر کار دی. د لیږل شوو توکو پاتې شوني به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. تاسو په خپل کار ښه پوهیږئ، دا اوږدې شپې په افغانستان کې تېروئ. د دې اډې د انتقال لپاره یوازې 4 میاشتې وخت په پام کې دی. دا ډېره بده ده. دلته یو چا کچره غورځولې ده. خو هره اونۍ د 300 سرتیرو په وتلو سره به ټول نظامي تجهیزات انتقالیږي او د اډې دفاع به وروستي سړي ته پاتې شي. نو دا یوه ډېره ستړې ځغاسته ده چې هر څوک غواړي په ټاکلي وخت ووځي. سهار په خیر افغانستان. موږ اوس په باستیان کامپ کې خپل رادیو سټیشن پیلوو په یوه داسې مثبت انداز چې تر اوسه به تاسو نه وي اورېدلی. د دې ښارګوټي د انتقال ستر مسؤلیت یو کس ته سپارل شوی. ډګرمن لارنس کوین د بم شنډولو پخوانی متخصص چې د 32 کلونو راهیسې په پوځ کې دی او په شمالي ایرلینډ، عراق او افغانستان کې دندې ترسره کړي. ډګرمن لارنس په 2006 کال د باسټن اډې د جوړولو لپاره راغلی و، خو اوس د دې لپاره راغلی چې بیرته یې ونړوي. له کومه راهیسې چې زه په پوځ کې یم، ما به 15-16 واره خپل کور جوړ کړي، مګر پوهېږئ ما او زما ښځې په دغه کار کې ډېره ښه روزنه ترلاسه کړې ده. په 2006 کال کې برتانویانو د یوې دښتې په منځ کې د باسټن اډه جوړه کړه. پیل له څو خیمو او 50 کسانو شوی و، خو وروسته په یو ښار بدله شوه چې 3 برخې لرلې. برتانویان په باسټن اډه کې، امریکایان په لیدرنیک اډه کې او افغانان په شورابک اډه کې. باسټن د لندن د ګاتویک په مساحت هوایي ډګر لري چې د 130 میلیون پاوند ځغاستلیکې په لرلو سره هره ورځ د 600 نه زیاتو الوتنو ظرفیت لري. باستیان په خپله توګه په تاج کې د ملغلرې حیثیت لري. باستیان تړل یو اساسي کار دی او زه ورته چمتو یم. هو دا هر وخت د زیربنا افسر ته نه پیښیږي چې هغه د خپل ښارګوټي ولري او هر څه په وکړای شي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې زه یې اوس بیرته خرابوم. افغان ځواکونو ته د اډې د سپارلو یوه پټه نیټه چې د باسټن ورځ یا په شفري نوم بې ورځ یادېږي ټاکل شوې ده. ډګرمن کوین د اډې د تړلو لپاره 4 میاشتې یا 120 ورځې وخت لري.
موږ ټوله ورځ دغه خبره کوله. موږ باید د هغه لپاره یوه سندره وغږوو. سارجنټ الیکس ویلکو نن 30 کلن کېږي. هغه د مینځلو برخه کې کار کوي. مهرباني وکړئ کولی شو چې یو ګلاب ورکړو. ښه دا ډېره ښه شوه. سارجنټ ویلکي دا ستا لپاره. د باسټن اډې 40% تجهیزات بیرته برطانیې ته وړل کیږي. ټول نقلیه وسایط د بیولوژیکي وینځلو څخه تیریږي چې د یو موټر وینځلو پروسه ان تر 4 ورځو هم رسیږي. د اډې پاتې شونې یا لیلام کیږي او یا هم په کباړ کې په ځایي خلکو خرڅیږي. خو د اډې نه د وتلو مخکې په یو ځانګړي ځای کې غیر نظامي کیږي. دلګی مشر یوري هیل د جمیکا پخوانی مسلکي کرکټ لوبغاړی و. بس دغه سیمه راته پاکه کړه تر څو دوی بیا وکولی شي. د 10 کلونو راهیسې په پوځ کې د 4 دورې نظامي ماموریتونه یې ترسره کړي، 2 په عراق او 2 په افغانستان کې. نوموړی اوس د جګړه ییزو وسایلو د پاتې شونو ساتونکی دی. دغه اکثره پر میدان له خلکو څخه ضبط شوي. نو دا دلته راځي او مونږ یې له کاره باسو. دا زما کار دی، هسې یې له منځه وړم. باید ټوله پرې کړم. خصوصي قراردادیان د تجهیزاتو په غیر نظامي کولو او د اډې څخه بهر د هغوی په خرڅولو کې مرسته کوي. دوی د سختو کارونو لپاره افغانان ګمارلي. طالبان د ائتلافي ځواکونو اډو ته په پټه د ننوتلو تاریخ لري، ځکه نو یوري هیل باید ډیر متوجه وي. د خپل احتیاط په خاطر ما کس ګمارلی چې دوی هر وخت وڅاري. دا هم یقیني کوم چې هر څه باید پر منځ پرې شي. هر هغه څه چې کیدای شي آینده کې د ائتلافي ځواکونو پر خلاف وکارول شي باید تر دې ودانۍ بهر نشي. تر ماتولو وروسته دغه پایپونه هم له منځه وړي. هو دا به زه نور هم له منځه یوسم. د ماشې سیستم او حتی رنګ یې تر څو وسله غوندې ښکاره نه شي باید ساده اوسپنه ښکاره شي. دا څومره کار دی؟ دا ډیر کار دی. د پولۍ ماشین په نامه دا ماشین تر وخت تیر مهمات له منځه وړي او تر هغو یې ګرموي تر څو وچاودېږي. دغه حقیقي مرمۍ دی. په خوندي توګه چاودنه ورکول کیږي، بیا په سکراب بدلیږي او د اوسپنې په توګه خرڅ ته وړاندې کیږي. هغه مهمات چې د پولۍ ماشین نه غټ وي په یوه بله طریقه یې چاره کیږي. نظامی تجهیزات ټول بیرته برطانیې ته ستنېږي. خو په جګړه کې د وسلو څخه ځان خلاصول یوه خطرناکه لوبه ده. په 2012 کال کې 14 طالبان وتوانېدل چې تر اغزن دیوال واوړي او د الوتکو ځغاستلیکې ته ځان ورسوي. بریدګر په اتومات ټوپکونو، راکټونو او سرتیرو واسکټونو سمبال و او د امریکایي پوځیانو دریشي په تن وې.
جګړې تر 3 ساعتونو دوام وکړ او په پایله کې د امریکایي بحري ځواکونو 2 عسکر او د یو نه پرته ټول بریدګر ووژل شول. د باسټن اډې ګرچاپېره اغزن دیوال ګواښونکی دی. فاکس 30 کلن دی او دا یې لومړی نظامي ماموریت دی. تر ټولو لوی خطر چې اوس وخت کې موږ ته دی هغه سرتیري بمونه دي. دا تر ټولو لوی ګواښ دی. آیا دا پیښې ډېرې رامنځته کیږي؟ هو، په دې وروستیو کې فکر کوم یوه یا دوې داسې پیښې شوې خو ښکاري چې تلفات یې نه لرل. یوازې هغه کس چې غوښتل یې ځان ته چاودنه ورکړي. هو، دا هسې 2 ماشومان دي ګرځي چې څه ځان ته پیدا کړي. فکر کوم اکثره وسپنه ټولونکي دلته راځي او هڅه کوي چې څه پیدا کړي. د جال څخه وسپنه یا نور یو څه ګوري. نه پوهېږم، کېدای شي دوی به ماشومان اړ باسي چې دا کار وکړي، ځکه دوی پوهېږي چې موږ ماشومان نسو خوځولی، او یا به دوی غواړي معلوم کړي چې موږ څه عکس العمل شو یو او یا داسې یو بل څه. نو وسلوال ماشومان را لیږي؟ ممکن، مګر دا به لومړی ځل وي. نه کوو نو لومړی ځل به وي. لکه تېرو 2 ورځو موږ ډېر داسې ولیدل. که دوی یې تر شا وي موږ نه پوهېږو، مګر داسې هم پېښ شوي چې ماشومان راغلي وي، بیا شیان ټول کړي وي او بیرته تللي وي. موږ چې ټول کولی سو هغه صرف دا دی چې پر دوی چیغې ووهو او یا د دوی د ویرولو لپاره هوایي ډزې وکړو. په ساربروجرو کې د ولاړو عسکرو لپاره حالات ورځ تر بلې ګواښونکي ګرځي. هره ورځ 50 سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستنېږي او باسټن خپل نظامي ځواک له لاسه ورکوي. خو د اډې ګرچاپېره د اغزن دیوال دا ساتونکي به تر پایه هم دلته وي. اوس یوازې 3 میاشتې پاتې دي. وخت په ختمېدو دی. ته راسه دا وګوره، دې دیوال ته وګوره. د ډګرمن لورانس کوین وظیفه دا ده چې باسټن اډه راټوله کړي او افغانانو ته یې وسپاري. ښه، نو موږ دلته هسې وخت نه دی تېر کړی. دغه کتار ته وګوره، د کانکریټ دغه دیوال. دا کار په ښه توګه ترسره شوی دی. دا د کانکریټ ډېر لوی دیوال دی او دا مهمه ده چې دیوال اساس سم کېښودل شي. ترمنځ یې هیڅ فاصله نشته چې یو شی ترې تېر شي. نو دا ډېر ښه جوړ شوی دی. موږ دې ته ډېره پاملرنه کړې ده. نو دا به د نورې زیربنا سره وسپارل شي. ټول جنریټران او د تشنابونو پروسیسران دوی باید زما سره امضا وکړي. زه به دغه خنډونه همدلته پرېږدم. دغه خنډونه چې د الوتکو منځ کې دي دغه به پرېږدم، او هغه سرپناوي چې مخ ته ښکاري کېدای شي بیا وکارول شي، هغه به بیرته انګلستان ته وړم. له دې ځایه که ورته وګورو ډېر څه ښکاري. دلته ډېر با استعداده خلک دي. دا یې ډېر ښه رسمونه کړي دي. ډېره ښه دی. هر چا د خپل خوښې رسمونه پر دیوالونو کړي دي. د دغو ځینې یې ډېر ښایسته دي. متاسفانه پالیسي دا ده چې ټول باید ورنګول شي. ټول هغه ګرافیک او رسمونه تر څو یقیني شي چې پر دیوالونو باندې هیڅ داسې پرې نه ښودل شي. ته پوهېږې زموږ کلتور به داسې نه وي لکه د افغانانو. کوم شیان چې موږ یې مناسب بولو دوی ته به مناسب نه وي، او دا ډېر د شرم خبره ده. هغه پوځي توکي چې نه وړل کیږي د جګړې په پاتې شونو او کباړ وسپنو بدلیږي. دوی دا یقیني کوي چې څوک بیا ونه شي چلولی. ولې داسې کوئ؟ موږ نه غواړو چې دغه شیان ځایي خلکو ته تحفه کړو، ځکه نو چې څومره یې ویجاړولی شو ویجاړوو یې. همدا قوانین دي.
smash it up as much as we can. That's the rules. آیا پوهیږئ دا څه دي؟ زه نه پوهېږم دا د مشرانو لخوا امر دی هغوی پریکړه کړې زه صرف د کاغذ پر مخ اوامر لولم او عمل ورباندې کوم یوري ته دا امر هم شوی چې موږ یو سیمان باید په هر 10 سانتي مترو کې پرې کړي ترڅو وسلوال ترې د بمونو په جوړولو کې کار وانخلي مخکې له دې چې زه ستا څخه دغه تسلیم کړم باید ته یې پرې کړې پرې کړم هو څرنګه هسې پر منځ پرې کړه ګوره زما څخه پوښتنه مه کوه چې څنګه یې پرې کړم ځکه دلته عیني کیسه روانه ده زه صرف 3 کسان لرم دلته ځینې کسان راولېږم چې پرې کړي نه بس له دې ځای څخه یې لرې کړئ تاسو ته مسؤلیت راجع کیږي هو او بیا به ماته مشکل جوړ وي ځکه زه دا کار نه کوم نو سر له اوسه هره ډله باید خپل تارونه پرې کړي ځکه له دې وروسته زه هیڅ تارونه نه اخلم نو زه اوس څرنګه وکړم دا دلته پرېږدم که نه زه شکایت کوم دا خو څه د کارګو نندارتون نه دی په داسې حال کې چې د 10,000 پیاوړو ځواکونو نیمایي وتلي او هره ورځ نور هم ستنېږي په باسټن کې د برتانوي عسکرو ژوند په بدلیدو دی دلته نور چرګان نسته ختم شوي دي نور چرګان نسته د باسټن د اوج په وخت کې هره ورځ په 3 لویو خوړنځایونو کې 4,000 خوراک وړاندې کېدل د مخالفینو لخوا په خوړو کې د زهرو ګډولو له ویرې ټول وسایل په الوتکو کې له بهر څخه راتلل او د باسټن خوراکي اشتها هره اونۍ مخ په زیاتېدو وه خو اوس یو خوړنځای ته محدود شوي او ځینې اسانتیاوې اوس نه لیدل کېږي باسټن اډه په ټاکلي وخت د وتلو لپاره د سفر کمربند تړي موږ هر وخت د سپما خبره کوو نوره خبره تر سپما هم نه ده پاته موږ نور د سفر په مرحله کې یو دا څه معنا د دې معنا چې نور موږ په پخواني هوسا حالت کې نه یو مهرباني وکړئ شکایت مه کوئ خو بالاخره موږ لا هم ایر کنډیشن لرو وای فای لرو آرام استوګنځای لرو ګرم خواړه لرو مقصد تر اوسه لا د عیاشي ژوند دی قومندان راڅخه وغوښتل چې دا یادونه وکړم او زه یې په یادولو دردېږم ځکه چې کله یې په دې اړه حتی فکر کوم ځان راته بد ښکاري موږ باید یقیني کړو چې سرتیري به خپلې جرابې او پتلونونه بدلوي تاسو خاندئ خو ماته ځان بد ښکاري مګر زه یې باید یادونه وکړم قومندان تر دې اندازې په جزئیاتو خبره کوي د څانګې قومندان او نظامي مشران غواړي دا یقیني کړي چې موږ د خپلو جرابو او پتلونونو د بدلولو اطمینان ورکړو نو د دې موضوع نه به تیر شو تاسو نور ښه پوهیږئ done the weather today because it feels a little bit irrelevant, but I have to remind you if you are in Afghanistan, Camp Bastion today, highs are 40 degrees, heat stress index is 24.5. Bastion in the summer. باسټن په اوړي کې د ځمکې پر سر تر ټولو ګرمه سیمه ده یوازینی څه چې دوی ورسره بې پروایي نشي زغملی هغه د څښاک اوبه دي بي ورځ رانږدې ده باید د اوبو د بوتل ډکولو فابریکه وتړي او بیرته یې برطانیې ته ولیږي ځکه یې 8 میلیونه د اوبو بوتلونه په احتیاطي ډول ذخیره کړل
پوځ خصوصي قراردادیان استخدام کړي ترڅو خیمې خلاصې او ځمکې پاکې کړي. د پاکولو په پروسه کې اساسي برخه دا ده چې د عسکرو ټولۍ د خپلو استوګنځایونو او استراحت خونو څخه راووځي. موږ دا پروسه د دفترونو د انتقال یا د بو په نامه یادو او څرګنده ده چې د دې کار لپاره زه خپل پرسونل لرم. جګړن بارکلي هغه څوک دی چې زه د دفترونو په انتقال کې ډېر استخداموم. دا کار د زیربناو په بخش کې داسې دی لکه څوک چې د عاجلو ځواکونو مشري په غاړه لري. ستا ټول فرنیچر باید انتقال کړل شي. یو څوک باید ولټول شي چې پورته یې کړي. چې قراردادیان مصروف کړو، وسایل ورکړو، خنډونه نه وي، نو موږ به پر وخت خلاص شو. دغه ګلان مې خوښیږي مګر دا به هم له منځه وړو. مثلا پر فرانکس پورې او هغه د دې خوا اخوا داړلو هڅه کوي خو ته یې مخ سیده کوي. آیا برقونه اوس هم کار کوي؟ پخې ودانۍ به ټولې افغانانو ته پاتې کیږي. د دې ودانۍ نقشه ناټو جوړه کړې ترڅو دلته د چاودېدونکو توکو پر ضد روزنه ورکړل شي چې څرنګه وموندل شي، خوندیتوب څنګه یقیني کړل شي او تونلونه، پلونه، لارې او داسې نور شیان وپلټل شي. Pigeons get out? What's it? Can those pigeons get out? Probably not. They're probably dying. Sex me. Can we leave the door open for them? No, I'm going to lock it, sir. Can they get out through the top? They get out somehow. They're fine. سپیان په دې میاشتو کې ډیر ګرځي. دوی په ځینو عملیاتو کې ژوند له لاسه ورکړ. ښه وظیفه یې ترسره کړه. په دې سپیانو مې زړه سوځي. دا سپي خپل کوټ نه باسي. ما په خپل کور کې لابرادور ډوله سپی درلود. ډېر تابعدار او ګذشت والا و. ما روټ وایلر ډوله سپی پیدا کړی. ما سره یو لمبریټه و. ما به سکوټر بله. Were you a mod back in the day? No, never a mod. Mods are for pretty boys. More of a rude boy. I'm into the old Jamaican ska and stuff like that. The specials. Really? Yeah. Northern soul and a bit of a soul-y boy. You probably mugged me at school, didn't you? This storm is coming out of those guys. All the clubs are being closed down. This place. د باسټن پراخه ساحه یو ځل بیا په سپیرې دښتې بدلیږي، خو افغانانو ته د اډې د سپارلو په وړاندې لا هم یو لوی لوجستیکي خنډ پروت دی. اوس یوازې 2 میاشتې پاتې دي ترڅو باسټن افغانانو ته وسپارل شي او یا سلنه برتانوي پوځیان وتلي دي او د خپلو درنو وسلو 2/3 برخه یې هم له ځان سره وړې ده. د دې لیګ مسؤل ډګرمن کوین دی. هغه د 32 کلونو راهیسې د زیربنا متخصص دی، مګر تر ټولو مخکې هغه یو نظامی افسر دی. How's that? That's actually a bit off. So if you're aiming bottom centre of the white patch. No, I was aiming for the top there. You're aiming for the top of the right patch, in which case that's bang on. Good stuff. زه د پوره مهارت ترلاسه کولو هڅه کوم، خو پوهیږم چې دا به ممکن نه وي. یو وخت ما غوښتل ښه سورنچي سم، خو بیا پوه سوم چې د وخت دقت یې نه سم کولی. زه د ریدم احساس نه لرم او د موسیقۍ لپاره ښه غوږونه هم نه لرم. زما موسیقي کې خوند نشته، خو زه غواړم چې ښه یې وکړم. زه غواړم د موسیقي په یوه ډله کې غړی اوسم. زما خوښیږي.
په داسې حال کې چې برتانویان خپلې غوټې ټولوي په شورابک اډه کې افغانان لا هم په جګړه کې دي. دغه نوي ګمارل شوي عسکر د برتانوي او امریکایي عسکرو لخوا روزل کیږي. د روزنې دغه ماموریت د ناټو لخوا په 2009 کال کې پیل شوی او اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3.5 لکو ته رسیږي. په شورابک کې افغانان کمو امکاناتو ته لاسرسی لري او په داسې حال کې چې ملګري ترې روان دي دوی هڅه کوي چې څومره ممکن وي ډیر نظامي او لوجستیکي وسایل ترلاسه کړي. د افغانانو یو پلاوی د باستن اډې د لیدو لپاره را روان دی. هغه اډه چې ژر به ورته په میراث پاتې شي. ډګروال کوچی د کوین هم رتبه او په شورابک کې د زیربنایي چارو مسؤلیت لري. This whole equipment support facility has its own set of generators. نمی ساعت اکمال و برقش از این نمی جنریترهای روبرویی. That facilitate power to all these buildings? Yes, to all these equipment موږ support پلان درلود buildings. چې دا برېښنا د باستن کمپ ټولو برخو ته وغځوو خو بیا مو تصمیم ونیوی چې په دې اخري وختونو کې اړتیا نشته. Perhaps we'll do that next time we come back. نگه دفعه بعدی باز که آمدیم و کارا شد پیش بود. ما میگم تو نگاهش میبینیم که دفعه دیگه بریم. This time we're gonna keep it for you. Oh, thank you. Take me with you when you go down to the river. Sir, is that gonna be دا به left? راته پرېږدئ؟ خو دغه یو څه کېدای شي درته پرېږدو. It's the only place I know where I can forgive her. بیخي ډېر د چاکلیټو کریم پاتېږي. Take me with you when you go. I'm tired of living life on hold. چیزی اساسی جور میکنی یک بار برقمون جور میکنی که داخل پیسی برقمون فرض با خودمون میمون مصرف میشه دیگه. دیگه با هم بودم میشه. نه چی میگی شیر موتور بین خود گفتیم یعنی یک چیزایی هست که کوی خسایل سال لورا که پشت. با بردی دیگه چیز بسیار مصرف کردیم خانه Yeah, I was just saying, sir, that we've spent more on this base. Camp Boston looks very nice, good infrastructure. Yeah. So from every point of view, so very good. Thank you. نه غواړي چې هر څه یوسو. دا ډېر ښه ځای دی. د دوی هم خوښ شو چې موږ څرنګه ځای جوړو. دا ډېر په زړه پورې دی ځکه Fantastic, that's why. Warlike is closing in 6 days. د جګړې د پاتې شونو څانګه په 6 ورځو کې تړل کیږي. هر ټولۍ مسؤل دی چې د خپل اوسپنیزو پاتې شونو څخه ځان خلاص کړي. له همدې کبله فشار زیات دی. Yeah, I think it's dead now. What does that say? Are you gonna let locals dispose that? No. So you gotta take them back. Excuse me, dude. It says 5K in here, not 20. What's this? Ring size. A what? The hell you do with this? Look at this ice now. It's that heavy, it just buckled in the middle. So, yeah. See what happened when you don't follow them around? That's what happened. They just chuck it on the floor. نن لږ چې ورځ مصروفه ده. ډېر ډېر څومره چې اخري ورځې ته رسیږو هغومره مصروفه کیږو. نن مو دوامداره کار وکړ. ځوانان ډوډۍ ته ولاړل، بیرته راغلل او کار یې پیل کړ. د جنگي حالت پای ته د یوې ونې نه کم وخت پاتې دی. په ډېرې چټکۍ له وسایلو ځان خلاصیږي. ان د اډې نه بهر وسایل هم نه پرېښودل کیږي.
just check things. غواړم ډاډه سم چې عسکرو له هر څه نه ځان خلاص کړي او د جنگي وسایلو هیڅ پاتې شونې نه دي پرېښي. قومندان ډارک بارکلي د څار شپږ دېرش برجونه سپارلو ته چمتو کړي دي. ملګرو ښه یاست؟ غواړم شاوخوا یې ځغلنده نظر واچوم. لوړ نه خیږو، ټول ښه یاست؟ د پهرې په وخت کې ټولې نقشې در سره اخله او له دیوال نه یې لرې ږده. داسې ګنده شیان باید ایسته وغورځوئ. دلته څومره فاضله مواد پراته دي. Things like that need to go, mate. Any made furniture, if it's not DAS, we need to get rid of. The problem you've got is Warlight scrap shuts. Yeah. And once Warlight scrap shuts, it's going to be at 3 days' time. It's going to be an absolute nightmare to get rid of it. Come off tomorrow, so we're not bothered. Lee comes with a jacuzzi, this one. Right, cheers, guys. ملګرو د خدای په امان. Let's go to the next one. There's only راځئ چې بل ته ورسو. صرف 23 پاته دي. نه غواړم چې دغه ناسم منظورونه پر دیوال پاتې شي. کله چې د تګ درته وویل شي باید چې هر څومره دغه شیان لرې کولی شي لرې یې کړئ. تاسو په خپل کار ښه پوهیږئ. دلته اوږدې شپې یوازې تېروئ. ښه دی چې دا لرې کړئ. زه غواړم په هر څه کې دوی وهڅوم. زه غواړم چې زموږ په اړه ناسم تاثر پاتې نه شي او د دوی د کلتور په خلاف څه ترسره نه شي. ډېر ښه ځای مو ښه پاک کړی دی. Do the lads like being at the towns? I think they do, because you don't get the bullshit out here. You can do what you want. There's no one picking you up for your dress and stuff like that, although you should be dressed appropriately, but they can relax a little bit. But obviously they've got an important job to do, and they're looking out for their threat all the time, and they will remain right until the last minute when we get out. د دې ورځ را رسېدو نه مخکې د طالبانو د بریدونو له ویرې برتانوي ځواکونه سختګي پروازونه کوي تر څو وښیي چې اډه په بشپړ عملیاتي حالت کې ده. خو په حقیقت کې د باسټن نظامي ځواک ورځ تر بلې کمزوری کیږي. د اډې سپارلو ته اوس یوازې یوه میاشت پاتې ده. is finally handed over to the Afghans. د ځواکونو شمیر 1500 ته راټیټ شوی او اکثره نظامی تجهیزات ویستل شوي دي. اوس د برتانویانو اساسي هدف دا دی چې پرته له نورو ځاني تلفاتو په خوندي توګه ووځي. مګر د باسټن څخه صرف 80 میله لرې افغان ځواکونه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل دي او یوازې سږ کال 4400 عسکر له لاسه ورکړي دي. به خاطر تجهیزات بلند مساقله و سنگین ایجاد کلگی اهمیتایی که کتی ما بود و ما موجه مصروف هستن امروز آمده نمیتونن دیگه می پلان کوتاه بگیریم و کار مهمی که برای ما هست باید یک گارتاوا رو ببینیم. ډګرمن کوین غواړي د اډې احاطوي دیوال ته په لاره ډګرمن کوچي ته وی آی پی بلاک ور وښیي. هغه چې د کامن ویلت دفتر لخوا جوړ شوی او برتانویانو پریکړه کړې چې د ښه نیت له مخې افغانانو ته پرېږدي. دغه کمرو کې هر څه پاتېږي. په ټولو کې تلویزیونونه شته. از مراقبتش خوب دقیق است خوب پاک نگاه کردن. به این سویه بگو ما کجا زدیم. It's up at night. It all comes on automatic when it gets dark. Dixie's obviously planning for his next career as an estate agent. Yeah, it's all of the same. جای نماز دیگه انداختن. دیگه جای نماز در پیش. بکشیمش نموره. آموره بکش. And also that prayer mat is religious thing. All right. Okay. سر جای نماز پای خود پاک میکنه. کل پیسه رو همینج دادن به خود دادن.
You see the incinerators? We're leaving the incinerators behind. یا قماندان صاحب اونو پایه را خو میبینین اینجا هم یک بخششان است که این مواد در میتن ماشین هایی که محسوس ماشین های سوخت است او را هم اینجا میمونن کل هم چیز غیر فولست چی را؟ راداره؟ How about the radars, sir? No, the radar's going. نه رادارها را میبرن چیزای مهم کلش میبرن وقتی که طیاره میاد آینده میشینه او باز از کجا رادار تعقیبش کنه دیوارهای کانکریتی وزن زیاد است اگر نمورم انتقال میدونه د باستن نوتونکي وروستی عسکر به هغه وي چې د څار برجونو څخه دفاع کوي دا به د سپارلو په پروسه کې تر ټولو خطرناک او حساسه برخه وي د دومره پراخې احاطې دفاع په افغانانو ډیره سخته ده چې دفاع یې وکړی شي The guards have asked that we don't go onto the very top deck. نه فقط ما شما می داخل میبینیم گنجایش نفر گودباش نفر چند نفر زندگی میکنه جای 60 نفرای ما که میبینیم اینجا مستقیما جا به جا میشن یک نفر در بالا میباشه یک نفر در اینجا در کجا میباشه چه پروژکتورها اینجا داره نه تا سایه دیدشان چقدر است So we have the generators that at the minute along the perimeter. این جنریترهاشون که چراغ داره باقی میمونه اینجا. Do you have like CCTV cameras all over this place? You've got CCTV cameras? Like just two? You haven't? No, so there are integral assets basically. So we do know. نه قانون سمیه کامرا چیزی اینجا نصب نیست و فقط این پرسنل مسئولیتش اینمی است که دیده خودشون. وروسته له 5 میاشتو ډلګی مشر یوري هیل د خپل کار ځای بندوي تر اوسه شاوخوا 2.5 میلیونه کیلو سامان له منځه وړل شوی او په اوسپنه بدل شوی فکر کوم ما او زما ملګري دلته ډیر ښه کار وکړ هر څه خالی خالی ښکاري ښه احساس دی هو له منځه مو یوړل کار وشو دا اوښکې وینم نه هیڅکله نه زه به هیڅکله نه او خدایه ته نه پوهیږې چې زه څومره خوښ یم یوري که تر ټولو بده سیناریو فرض کړو او دا هیواد د طالبانو د بیا راتګ مخه ونشي نیولی ته به څه احساس کوي دا به رښتیا هم دا به ډېره خوشینونکې وي ځکه موږ دلته راغلو او موږ د دوی سره ډېره مرسته وکړه خو بیا چې طالبان یې ونیسي دا به ډېره سخته منظره وي مګر موږ هڅه وکړه Happy days. سبا به ووینو د 14 کلونو جګړې نه وروسته په بهر کې د برتانیې تر ټولو پر مصرفه نظامي اډه تړل کیږي Get a little bit emotional. I'm trying not to get emotional, but it is my last show from our studios here in Camp Bastion. Just keep safe, keep up the good work, and I'll catch you on BFBS soon.
زموږ په وړاندې یادګاري دیوال زموږ د هغو خلکو د یادونو یو رمز ګرځېدلی چې موږ د دې کمپاین په جریان کې له لاسه ورکړي. په سمه توګه او مناسب وخت کې له دې ځمکې څخه زموږ ځمکې ته انتقال دا تضمینوي چې دا یادونه هم په ښه توګه هیواد ته یوړل شي، ترڅو د راتلونکي نسل سرتیرو بحري او هوایي ځواکونو لپاره مثال وګرځي. زه به دا خپل سامان څرنګه دلته ځایوم؟ عموما زما ښځه زما غوټه برابروي. خیر، زه به هر څه دلته پکې تخته کړم په دې امید چې سم یې ځای پر ځای کړم. موږ شاوخوا 720 کسانو ته شمېر راکم کړی چې سړی روان وي، حتی یو روح هم په مخه نه ورځي. ته کولی شې چې دلته ښه ډېر وګرځې. له نیکه مرغه موږ دلته ډېر ښه امنیت لرو چې دا یو ښه خبره ده، خو دا یو بل ډول ځای دی او خواشینونکی ده چې موږ یې پرېږدو، ځکه دا زموږ د برطانیې هیواد د عملیاتي برخې پای دی. دا یو تاریخ ولیکل شو او د تاریخ په کتاب کې چې سړی یو یا دوه توري ځای ولري نو دا ډیره ښه خبره وي. نو په دې توګه دا یو ډیره ښه خبره ده. نه یوازې دا چې زما ماموریت هم دلته ورسره پای ته رسیږي، خو دوی ماته د مشرتوب یو بل کار راکوي. خو د پوځ یو ډیر ښه ماموریت وي چې د نوي ماموریت سره یې مقایسه نسم کولی. زه فکر کوم چې دغه زما د عملي ژوند ځلانده برخه وه. ما د دې لپاره 21 کاله انتظار کړی و ترڅو ورته آماده سم. ډګرمن کوین هغه چې لومړی قدم یې 2 کاله مخکې په باسټن اډه کې ایښی و، اوس بیرته ستنیږي. موږ دا ځای پرېږدو په ډېر افتخار سره. موږ د هلمند په جنوب کې ډېر څه وکړل. موږ چې په باسټن کې څه ترلاسه کړل، زه په هغه هم افتخار کوم او رښتیا دا زموږ لپاره یو ستر چلنج و. برطانوي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې ډېر ښوونځي او سړکونه رغول شوي او د ځینو ښارونو شاوخوا کلک امنیت خوندي دی. خو هاخوا طالبان تر بل هر وخت قوي شوي او ټینګه اراده لري چې یو ځل بیا هلمند ونیسي. په راتلونکو څو ورځو کې به د انتقالیدونکو تجهیزاتو اخرنۍ جوپه برطانیې ته انتقال شي. باسټن اوس هغه پخوانی اډه نه ده، اوس یوازې نوم پاتې دی. یوازې هغه 300 برطانوي عسکر پاتې دي چې د اډې د سپارلو وروستۍ شیبې ته منتظر دي. دوی ټول دلته دي د خپل وسلو سره. دوی حرکت ته ځان تیاروي، نو موږ دلته ورته انتظار یو ترڅو دوی ته قومانده وسی، دوی حرکت وکړي او د برجونو امنیت ونیسي. د باسټن څخه د برطانویانو وتلو ته یوازې 2 ساعته پاتې دي. افغان ځواکونه د اډې د واک ترلاسه کولو لپاره چمتوالی نیسي. 200 عسکر د اډې د احاطې د امنیت نیولو لپاره په لاره دي. د باسټن د کلي په رسمي ډول سپارل افغان ملکیت ته د اډې د سپارلو په معنا ده.
د برتانویانو د راښکته کېدو سمدستي وروسته افغان ځواکونه د هغوی ځای نیسي، خو د پرمختللو څارګریزو تجهیزاتو پرته برجونه له ګواښ سره مخ دي. ځکه نو افغانان د برتانویانو په دوه چنده په هر برج کې 10 کسان ځای پر ځای کوي. طالبانو په بي ورځ په اډې د برید ګواښ کړی، ځکه نو اپاچي هلیکوپټر په دوامداره توګه په اسمان ګزمې کوي. یو ساعت وروسته به باستن د افغانانو په لاس کې وي. که احیانا در باندې دښمن حمله وکړي څه رقم نور ټول نه سره خبره وایي؟ نو تاسو سره سترګه خو ځینې سره نږدې دي، یو که د سوزو لاس مقصد وخوځوي موږ پوهېږو چې دغه کس څنګه راغی. مخابرې څه شی په الحال مخابرې تر اوسه لا نه لرو که نه، نو استه استه به انشاءالله وشي. شپږ اپاچي الوتکې په هوا کې ګرځي تر څو د وروستیو 13 عسکرو د وتلو په مهال د ځغاستلیکې امنیت وساتي. قومندان ماټ راډنر وروستی ستنېدونکی کس دی. د نوموړي دا ویاړ په برخه دی چې د برټانیې بیرغ بیرته خپل هیواد ته یوسي. او په دې توګه د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د برټانیې تر ټولو ستر نظامي عملیات پای ته ورسېد.